د هوا په سړېدو سره ننګرهار ته د سیلانیانو راتګ د پام وړ زیات شوی. ننګرهار ته راغلي یو شمېر سیلانیان وایي د دې ولایت خلک میلمه پال او اوسنی موسم یې د چکر او تفریح لپاره تر ټولو مناسب موسم دی. دوی دغه راز له نورو هیوادوالو هم غواړي چې دې ولایت ته سفر وکړي، له ښکلو سرسبزو منظرو او ذایقه لرونکو خوړو څخه یې خوند واخلي. ننګرهار کې د معتادینو روغتون مسؤلان وایي په دې روغتون کې پر نشر روږدو کسانو ته د درملنې ترڅنګ بېلابېلو برخو کې 3 میاشتنۍ حرفوي زده کړو زمینه هم برابره کړې. د مسؤلینو په خبره له فراغت وروسته ورته د حرفې اړوند کاري وسایل ورکوي چې ټولنه کې د نورو انسانانو په څیر په عادي ډول کاروبار وکړي او خپله کورنۍ وساتي. ننګرهار کې 14 کورنیو سره د کورونو ترمیم په موخه نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار ولایت پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست تر چتر لاندې DRC موسیل لوري د سپینغر ولسوالۍ مامن تنګي سیمه کې 14 کورنیو سره د کورونو ترمیم په موخه نغدي مرسته وشوه. جلال آباد ښار کې 4.5 میلیون افغانیو په لګښت د یو سړک چارې پیل شوې. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار 4مې ناحیې په 6م ګذر کې د ښاروالۍ تر چتر لاندې د نړیوال بانک په 4.5 میلیون افغانیو مالي لګښت او د یونیپس په تخنیکي همکارۍ د 400 مترو په اوږدوالي او 15.0 متره پراخوالي د یو فرعي سړک او ویالو په کانکریټي ډول د جوړولو چارې پیل شوي. او د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې سلګونه فلسطینیان چې د صهیونیستي اشغالګر رژیم په بند کې شپې او ورځې سبا کړي په غزه کې له خپلو عزیزانو سره د یوځای کېدو لپاره وروستۍ شیبې شماري. د حماس او اشغالګر اسرائیلي رژیم ترمنځ نن د اوربند هوکړه په رسمي ډول پلې شوه.